جدید دور کې په 21مه پېړۍ کې چې په کوم رنګ باندې ډاکټر خان تحریک د خپلې ژبې خپل ثقافت خپل تهذیب او تمدن لپاره راوچتئ دا ډېر د خوشحالۍ او ډېر د درناوي خبره ده. موږ ورته ډېر په احترام باندې د ملګرتیا لاس هم ورکوو ځکه چې دوی زموږ د قام د ژبې امانتګر دي، دوی د قام د ژبې دپاره کار کوي، دوی د قام خیرخوا دي، دوی د قام دوستان دي. او د نننۍ ورځې په حواله باندې دومره وایم چې پښتو ژبه زموږ د ټولو خواهش دی چې هغه دې د تعلیم ژبه هم شي، هغه دې د پارلمان ژبه هم شي، هغه دې د میډیا ژبه هم شي، هغه دې د کاروبار ژبه هم شي، هغه دې د هر اړخ چې په ژوند کې پېښېږي د هغه ټولو اړخونو ژبه دې شي. پښتو موږ غواړو چې پښتو دې د ژوند ژبه شي، پښتو دې زموږ د سرکاري دفتري او کاروبار ژبه شي. د دې په هکله باندې ملګري به ډېرې خبرې کوي، نور ملګري ناست دي، دانشوران ناست دي، پروفیسر اسید منکر صاحب ناست دی، نور هوښیاران ملګري ناست دي. زه په یو نظم کې دا خپل خیال وړاندې کړم او بیا به زه بخښنه غواړم چې یو بل مسؤلیت لرم هغې ته به ځم او زه به دا خپله خبره په نظم کې وکړم. د نظم نه وړاندې یو قطعه ده چې حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو، حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو، زمونږ خو بهېږي په رګونو کې پښتو. او په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي، په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي، په ما خو راخوره ده په خوبونو کې پښتو. نو زه دا ګڼمه چې د دغه نظم په ذریعه باندې به زه خپله خبره پوره وکړی شم او وخت به هم بچت کړی شم. د هغې وجه دا ده چې ملګري ډېر دی به خبرې کوي. نو زما د دې نظم سرخط دی چغه یعنې غږ. ټیک دی. پښتو زموږ ژبه، زموږ ځان، زموږ ژوندون دی. پښتو زموږ دستور، زموږ تهذیب او تمدن دی. پښتو ده چې رڼا رڼا خبرې راته ښایي، پښتو ده چې انسان د ترقۍ په لوري بیایي. دا ښکلې ښکلې ژبه چې د شاتو نه خوږه ده، د ژبو په تاریخ کې پخوانۍ ده او سوچه ده، کوټلې ده، فراخه ده او ښه په طول پوره ده، د علم هرې څانګې ته فراخه یې سینه ده. موږ ټول په دې پوهېږو، دا په دې چې پښتانه یو، واړه یو که زاړه یو، نارینه که زنانه یو. پښتو چې د پیړو نه په نړۍ کې د ګویا ده، پښتو چې د خپلو عظمتونو ستناخوانه. اشر، غوبل، جرګه، حجره دنیا ته ما ښودلي، اشر، غوبل، جرګه، حجره دنیا ته ما ښودلي، د نن جمهوریت د بنیادونه وایښلي. دا تیږه ننواتې ټولانه زما ایجاد دی. ټول کلاسي چې جوړوي ټولانه د پښتو ټکی دی. دا تیږه ننواتې ټولانه زما ایجاد دی. دنیا کې چې د هرې یوې ټولنې ژوند پرې خام دی. زما بچي تباه شول په تعلیم د پردو ژبو، زما بچي تباه شول په تعلیم د پردو ژبو. بچی کله پوهېږي په تفهیم د پردو ژبو. پردۍ ژبې دې زده کړي. زما بچي تباه شول په تعلیم د پردو ژبو. بچی کله پوهېږي په تفهیم د پردو ژبو. پردۍ ژبې دې زده کړي خو دا خپله ترې هېرېږي. پردۍ ژبې دې زده کړي خو دا خپله ترې هېرېږي. په دې مې د تعلیم د هوښیاران کله پوهېږي چې ژبه د چا سپکه شي نو قام خو به سپکېږي، چې ژبه چا نه ورکه شي نو قام به هم ورکېږي. په هر سخت پوره ده خو 8 کروړه بچو کې پرته ده لا تر اوسه د غټ جهل په تېرو. زه نن د یو لیکوال په حیث په دې باندې پوهېږم چې بې د دې نه زه د تباهۍ کوهي ته لوېږم. یورپ دی، امریکا ده، که چینیان که جاپانیان دي، دا ټول د خپلې ژبې په وزر بر روان دي. یورپ دی، امریکا ده، که چینیان که جاپانیان دي، دا ټول د خپلې ژبې په وزر بر روان دي. تر څو چې رسنۍ، سکول او روزګار کې پښتو نه وي، رسنۍ چې وي تر څو چې رسنۍ، سکول او روزګار کې پښتو نه وي، تر هغې به د ژبو په قطار کې پښتو نه وي. اوس بې د لارې تلنه کېږي، راشه اوس په لار شه. د ژوند په هره څانګه کې پښتون اوس بیدار شه.
زه هسې د خپل قام د رهبرانو ته حیران یم زه هسې د خپل قام د رهبرانو ته حیران یم د وخت د سیاست د هوښیارانو ته حیران یم پښتو د ټولو مور ده خو دا څه دي نافرمانه پښتو د ټولو مور ده خو دا څه دي نافرمانه په خوله به پښتانه وي خو په زړه کې لوګردانه راځئ راځئ چې دغه ټولو ته جولۍ وړاندې خورې راځئ چې دغه ټولو ته جولۍ وړاندې خورې کړو راځئ چې د پښتو په نوم دوی یو بل ته نږدې کړو راځئ چې دوی د ژبې د عظمت راځئ چې دوی د ژبې په عظمت باندې خبر کړو ښکاره یې د خدمت په حقیقت باندې خبر کړو د زړه په غوږو واورئ زما دا یوه خبره د زړه په غوږو واورئ زما دا یوه خبره ملاتړ وکئ غیرت وکئ راپاسئ ښه بندره منکر له خپلې موره یې دا څنګه پښتانه یې منکر له خپلې موره یې دا څنګه پښتانه یې په شته مټو بې زوره یې دا څنګه پښتانه یې دا څنګه د دې قام د دې وطن تاسو بچي یې دا څنګه د دې قام د دې وطن تاسو بچي یې یا زه لیونی شوی یم یا تاسو لیوني